السلام علیکم ګرانو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ واوسئ. ګرانو ملګرو، له دې سره سم به نن زه تاسو ته د MTN د فري انټرنټ طریقه ښیم. مخکې له دې زه تاسو ته طریقه وښیم، نو له تاسو ټولو ملګرو څخه هیله کې که زموږ چینل ته نوي یاست نو لومړی به چینل د سر ضروري سبسکرایب کړئ او بیا به یې له څنګ سره دا د ګیل یا هم د ساعت زنګ علامه کړئ تر څو زموږ ټولې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. راځو د ویډیو پر لور. تاسو ته په لومړي سر کې زیاته مهمه ده چې تاسو دغه برنامه را ډاونلوډ کړئ له پلی سټور څخه. HTTP انجکټور په نوم دا برنامه ده. دا هم چې کله را ډاونلوډ کړله نو دا به تاسو را خلاص کړئ. اوس خو ما کنیکټ کړې ده، دا به زه ډسکنیکټ کړم. نو دا تاسو بیا کولی شئ، اوس خو ما خپله فایل ورته اپلوډ کړی ده چې دغه ځای کې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړله دلته به بیا نو دا اول آپشن چې ده دا به کلیک کړئ. دلته به تاسو نو فایل را ډاونلوډ کړی وي. زه تاسو ته د فایل لینک ږدم. نو زه دلته اوس فایل را پیدا کوم. زما سره فایلونه ټول ټلګرام ګروپ کې دا زما ټلګرام کې چې کله را ډاونلوډ کړله فایل ټلګرام کې بیا دغو دویم فولډر ته په زیر ورسره وش چې طریقه درنه غلط نشي بیا به ده وکې کړه. کله چې ده وکې کړه دلته دا فایلونه دي له ما سره دي چې دغه 3 کې بیا دا بل 3.1 دا 2.1 3.6 کې بیا همداسې 2.9 ټول فایلونه دي. انشاءالله زه تاسو ته د لینک پرېږدم ډسکرپشن کې، نو کولی شئ له دې لینک څخه نو له هغې لینک څخه یې را ډاونلوډ کړئ. نو اوس ما خپله فایل ورته اپلوډ کړی، فایل نه ورته اپلوډوم. کله چې فایل ورته اپلوډ کړو نو فایلونه فرق لري. اوس فایلونه زیات جوړېږي، په افغانستان کې هم زیات خلک ورته جوړېږي. نو دا تاسو به راشئ د سټارټ بټن به اوکې کړئ. اوس فکر نه کوم چې زما کنیکټ شي، په خاطر چې ما ریکارډر چالان کړی و. به ګورو انشاءالله کنیکټ کېږي. هو کنیکټ کېږي. نو اوس به تاسو ته معلومه هم شي مخکې له دې چې دا نه ده کنیکټ. زه تاسو ته مثال یا تر څو چې کنیکټ کېږي دا ده. زه ویډیو خلاصوم، ویډیو نه خلاصېږي په خاطر چې هغه اوس په مخکې له دې چې نوي کنیکټ حالت ته یې وګورئ په دغو حالت کې وي. کنیکټ شوله، دا کنیکټ شوله. اوس په اصلاح مغه کومه وریځ چې وه هغې سپین رنګ واخیسته او له خوا سره یې کلي را پیدا شوله. نو چې دا شوله نو انشاءالله بیا ستاسو ویډیو به یوټیوب هر شي څخه کار اخیسته. اوس ورته ګوره چې ویډیو را پلی کړله. نه پوهیم چې ولې دومره ضعیفه شو، که نه سرعت یې ډېر ښه تیز ده. نو نن ورځ چې که تاسو معلومیږي نو دا د ویډیوګانو هر شی کار پکې کوي. کولی شئ تاسو زموږ چینل کې دومره ښه ګټور معلومات هم وګورئ. نو که طریقه له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغه هم ګټه ترې واخلي. نو تاسو زما د نن ورځ MB وینئ چې 880.8 MB مې مصرف کړې ده او تقریبا دغه یوه هفته کې زما مصرف شوي MB زه تاسو ته وښیم. زما مکمله مصرف شوي MB دغه ځای ته وګورئ چې اوس د سکرین علامه ده. تاسو وینئ 6.1 GB انټرنټ ما مصرف کړی ده چې دغه ښه تیز ښه سرعت یې هم ښه تیز ده، په ښه سرعت ده. نو تاسو کولی شئ چې د دو لینک زما له ID څخه هم غوښتنه وکړئ. انشاءالله زه وټساپ له طریق هم درته لیږم. زما د وټساپ نمبر به تاسو په سکرین وینئ. د وټساپ شمیرې ته انشاءالله مسیج وکړئ، زه به تاسو ته لینک در ولیږم. که ویډیو مو خوښه شوي نو نو زموږ چینل به ضروري سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو په پاک خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای په امان.